د پاکستان تازه تورونو ته د مجاهد غبرګون وایي بې ځایه تورونه مه لګوئ، جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاتوي چې پاکستان د هم بې بنسټه او پاروونکې څرګندونې نه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د خپل هیواد په امنیت شورا کې ویلي و هیڅ یو هیواد ته اجازه نه ورکوي چې اورپکو ته خوندي ځایونه ورکړي. دغه څرګندونو ته ښاغلي مجاهد په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي پاکستاني اړخ هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کېدو هڅې وکړي، له بې اساسه خبرو پاروونکو نظریاتو ورکولو څخه ډډه وکړي، ځکه داسې خبرې او بې باورۍ د هیڅ یو اړخ په ګټه نه دي. د طالبانو د حکومت ویان د پاکستان وروستۍ څرګندونې ناسمې او د تاسف وړ بللي دي او وایي د حکومت یې هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. هغه وویل افغان حکومت باید د ګاونډیانو هر ډول برید ته سخت ځواب ورکړي. د پاکستان د ملي امنیت شورا غونډه کې چې لومړی وزیر شهباز شریف او جګپوړو پوځي مشرانو پکې ګډون کړی و، د ترهګرۍ پر ضد او د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د عملیاتو په اړه خبرې شوي دي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. د پاکستان د ملي امنیت د غونډې اعلامیه کې د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار شوی، خو د کوم هیواد د نوم له اخیستلو پرته ویل شوي هیڅ هیواد اجازه نه لري چې د ترهګرو ته خوندي پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. که داسې کېږي دوی د خپلو خلکو د دفاع حق لري چې د هغوی پر ضد ګام پورته کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.